د کوروالۍ پر مهال مو ملګري یا مېرمنې ته ووایه چې خوټې مو په لاس کې ووهي. سلام دوستانو، په یو نوي او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ. زموږ د ویډیوګانو مقصد تاسو ته لارښوونه ده. هیله لرم چې غلط مطلب ترې وانخلئ. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ. د سیکس پر وخت د خوټو مساج په لاس کې وهل او لږ فشار ورکول مرسته کوي چې ستاسې د ژر خلاصېدو مخنیوی ونیسي. د سیکس موده مو وغځوي او اړیکې مو په بهترینه توګه پای ته ورسوي. پوه کړئ چې ډېرې در ټینګې نه کړي، داسې نه تر خلاص مو کړي. دا خو څه د چرګې هګۍ نه دي چې بیا په پیدا شي. بې ادبي دې معاف وي. هغه سړی چې نارینه اولاد یې نه کېږي او بیا د دوهمې ښځې په لټه کې وي، یو ځل دې دا ویډیو وګوري. د جنس ښځینه یا نارینه تعینول ځانګړنه الله جل جلاله په نارینه کې ایښې ده چې ورته سیکس کروموزوم ویل کېږي. کروموزومونه هم په ښځه او هم په نر کې موجود دي چې له یو ځای کېدو څخه یې نوی موجود منځته راځي چې په نومونو یادېږي. په ښځه او نر دواړو کې دوه عدده شتون لري. د ښځې دواړه ایکس وای، په ښځه او نر کې د کروموزومونو په نومونو نومول شوي دي. ایکس وای یعنې د وای او ایکس، او د نارینه بیا یو ایکس کروموزومونه. د نسل منځته راتګ یو حیرانوونکی نظام ځکه دی چې کله د نر او ښځې کروموزومونه سره یو ځای شي یو موجود منځته راوړي. که چېرته چا د لور پیدا کېدل یا یې زوی پیدا کېږي، په دې کې د سړي رول تر مېرمنې زیات دی او د ښځې لاس پکې نشته یا په بله معنا. که چېرته مو کورنۍ خدای مه کړه د لور په راوړلو سره خفه کېږي، په دې کې د مور هېڅ ګناه نشته، بلکې دا ټاکنه الله جل جلاله په پلار کې ایښې ده. څرنګه چې داسې ده نو ویلی شو چې د جنس یعنې د نر او ښځې منځته راتګ د پلار له کروموزومونو سره تړاو لري. ښځې ته خدای جل جلاله یوازې د ځانګړو اندامونو په لرلو سره دا توان ورکړی چې د نسل د منځته راوړلو وړتیا ولري او د مځکې پر مخ یې د نسل د پیدایښت لپاره لاره هواره کړي. ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ او ورسره په خوا کې د بل نښان ووهئ.